یونټ نمبر 9 اوس نهم نمبر یونټ شروع کیږي او لومړی لفظ د اگینسټ. اگینسټ مطلب د خلاف کیدل، د یو چا خلاف کیدل. فار ایگزامپل why are you is against me. ولی هر یو کس زما خلاف کیږي، زما هر یو کس خلاف دی. why everyone is against me. دا ولی هر یو کس زما خلاف دی. بیچ ویل کیږي هغه ځای ته د سمندر غاړې ته ویل کیږي بیچ. For example, I built a sand castle on the beach. ما د سمندر په غاړه یوه د شګو کلا جوړه کړه. I built a sand castle on the beach. a sand ویل کیږي شګې ته، castle ویل کیږي کلا ته. damage نقصان یا زیان یا یو څیز ماتول. For example, his car was badly damaged in the accident. مطلب دا دی چې په دې پیښه کې، په دې حادثه کې یا په دې اکسیډنټ کې چې دا وکړو د هغې موټر ډېر زیات ژوبل، ډېر زیات خراب شو. ایموشن ویل کیږي جذباتو یا احساساتو ته، لکه د غصه، خوشحالي، د هر څه ته ویل کیږي ایموشن. For example, I could not control my emotion. ما خپل احساسات چې دي یا جذبات چې دي هغه مې قابو نه کړه. فیکس مطلب دی جوړول. کله چې یو څیز خراب شي هغه تاسو په خپله جوړوئ نو هغې ته ویل کیږي فیکس. For example, I fixed the generator on my own. ما په خپله جنریټر جوړ کو، یعنی مصري ته مې نه ویلو، ما په خپله جوړ کو، په خپله مې فیکس کو. I fixed the generator on my own. فرینک هغه کس ته ویل کیږي څوک چې سپینې خبرې کوي، دې چا نه یریږي او نه هیڅ په کیسه کې نه، هغه سپینې خبرې کوي نو هغې ته ویل کیږي فرینک. For example, our teacher is very frank. زموږ استاد چې هغه ډېرې سپینې خبرې کوي، یعنی په هیڅ چا هم برېک نه نیسي، ټولو باندې سپینې خبرې کوي. Identify پیژندل، یو شي شناخت کول یا پیژندل. For example, if I show you the picture, will you identify him? د دې مطلب دا شو د سنټنس چې که آیا زه درته عکس یا هغه تصویر کې هغه نفر وښیم نو ته به یې وپېژنې. If I show you the picture, will you identify him? Island مطلب دی جزیره. د آیسلینډ نه ده، د ایس چې ده دغه هغه شوه ده، سایلنټ شوه ده، دا ویل کیږي آیلینډ. For example, have you heard about the Snake Island? آیا ته د مارانو د جزیرې په اړه اورېدلی دي؟ For example, یو ملک ده په هغه کې داسې جزیره ده چې ټول ماران دي. Ocean سمندر ته ویل کیږي، سی هم سمندر ته ویل کیږي. For example, the ocean has salty water. د سمندر اوبه ډېرې تروې وي، یعنې ډېرې تورې وي. The ocean has salty water. Perhaps ویل کیږي شاید یا کیدای شي. لکه فار ایگزامپل موږ په پښتو کې خبره کوو چې کیدای شي چې هغه کار وشي، کیدای شي چې هغه کار شو. Perhaps هغې ته ویل کیږي. For example, perhaps they will reach here at noon. کیدای شي چې هغوی نن ماسپښین دلته راورسېږي. نون ویل کیږي نن ماسپښین، یعنې نون ویل کیږي ماسپښین ته د 12 بجو ټایم ته داسې ویل کیږي. Pleasant ویل کیږي خوشګوار یا په زړه پورې. For example, the weather is quite pleasant today. چې موسم نن ډېر زیات خوندور، ډېر زیات خوشګوار دی، ډېر په زړه پورې دی نن موسم. Prevent منع کول، د یو کار څخه یو څوک منع کول یا مخه نیول. For example, no one can prevent me from doing this. د دې مطلب دا چې د دې کار څخه هېڅوک منع نه کوي او منع کولی نه شي. روک ویل کیږي یو تیږي ده. روک. For example, I struck rocks on top of one another. ما د تیږي د یو د بل د پاسه کېښودلې د سیند په غاړه. I struck rocks on top of one another. Safe دې ته ویل کیږي چې سیف. د سیف نه یې لیکېږي، دې ته ویل کیږي چې سیف. سیف مطلب دی محفوظ کول یا ساتل. For example, I'm saving money to buy a new smartphone. چې د دې مطلب دا شو د سنټنس چې زه پیسې جمع کوم چې ځان ته یو نوی موبایل، یو نوی سمارټ فون واخلم. Step ویل کیږي قدم ته، یو قدم ایښودل. For example, I stepped ahead.
څنګه چې زه یو قدم ور مخکې شوم یعنې یو قدم مې واخیستو is I stepped ahead. سټیل ویل کېږي اوس هم لکه فار ایگزامپل لکه موږ تاسو په پښتو کې خبره کوو چې اوس هم هغه په پلانکي ځای کې اوسېږي اوس هم هغه نه دی راغلی نو په دې ټیم کې بیا موږ ته ضرورت پیدا کېږي د سټیل فار ایگزامپل it is still raining اوس هم باران وریږي یا is it still raining آیا اوس هم باران وریږي ټیسټ ذایقه یعنی خوند فار ایگزامپل how does it taste د دې خوند څنګه دی how does it taste د دې خوند څنګه دی د دې ذایقه څنګه ده د ترو مطلب دی غورځول داسې یو څه راخیستل هغه داسې ډېر لرې غورځول فار ایگزامپل I threw a stone in the river د دې مطلب دا شو د سنټنس چې ما په سیند کې یو کاڼی وغورځولو I threw a stone in the river چې ما په سیند کې یو کاڼی وغورځولو wave دا ویو نه ویل کېږي دې ته ویل کېږي ویو چپه کېدل یا څپه فار ایگزامپل I waved him my hand but he didn't notice ما د دې مطلب دا چې ما هغه ته لاس وخوځولو خو هغه پام نه شو یعنې پام یې ونه کړو ما ته لکه موږ ته چې په پښتو کې ووایو چې ما هغه ته لاس وخوځولو خو هغه ما ته ونه کتل